مسکنم عشق تو در قلب هر افغانم، وطنم ای افغانستانم، کنم هر لحظه فدای تو سر و جانم، وطنم ای افغانستانم، وطنم ای افغانستانم. اینم یک چیز آگاهی آمسته که باید ما شما هم کار باشیم، در کارهای وطن خود کوشا باشیم، یک جایی که مناسب نشه که همه مشتریایتان معلومات برشان باشه که اینم برای اطفای است. ګرانو هیوادوالو، ستاسو د ځان او مال ساتنه زموږ ملي دنده ده. د کورنیو چارو وزارت د اوربژنې ریاست د عامه پوهاوي د پراخوالي لپاره د دوکاندارانو او عام خلکو ترمنځ د خبرتیاو او لارښوونې پاڼې ویشلې ترڅو د اور د پیښو مخنیوی وشي او د بیړنیو حالاتو پر مهال خلک مناسب چمتووالی ولري. د کورنیو چارو وزارت د پیښو او اوربژنې عمومي ریاست د کابل ښار مکوریانو کې دغه کمپاین پیل کړ او له خلکو غوښتنه کوي چې په یادو خبرتیاو کې امنیتي ټکي په پام کې ونیسي، د اوربژنې لارښوونې عملي کړي او نورو ته یې هم زده کړي. د اور د پیښو په صورت کې خپل مسئولیتونه وپېژني، د اوربژنې وسایل همیشه چمتو وساتي. امروز به نوبت کمپین آگاهی دهی هموطنان ما، امروز نوبت در منطقه مکرویان سایه نای نهم است. در این منطقه آمدیم، همی بروشهایی که درش اطلاعات اطفایوی ذکر شده، نمبرهای عاجل 101 و همین نمبرهای مهم اطفایوی که هست، همی را به هموطنان خود توضیح میکنیم تا جلوگیری از حادثات دلخراش اطفایوی عریقی گپا شود. د احتیاطي تدابیر او د خبرتیا په موخه د هموطنانو او وطنوالو څنګ ته راغلي وو چې ځینې احتیاطي تدابیر په دې خبرتیا او پاڼو کې لیکل شوي دي، خلکو ته موږ ورسوو. ورسره د 101 چټکه عاجله شمیره ده چې د ضرورت په وخت کې موږ سره وطنداران اړیکه ونیسي. انشاءالله په خپلو شته وسایلو سره هر څه چې زموږ په وس کې انشاءالله موږ به ورته حاضرېږو. د وطن روح مو پنتا د دنیا په زړه کې، د وطن روح مو پنتا د دنیا. عام خلکو او دکاندارانو د دې اقدام هرکلی وکړ او د اور د مخنیوي لپاره د احتیاطي تدابیرو د عملي کولو ژمنه وکړه. به اندازه خوش هستیم، خوش هستیم که هیچ حد نداره، به خاطر از اینکه اینمی یک مسئله بسیار مهم است در یک مملکت، به خاطر از اینکه جزء کار یک مملکت است. اگر خدا نخواسته یک جای غریق رفت میته و مردم دست پاچه میشه، به او رسیدگی کرده نمیشه، همین اتفاقی است که رسیدگی کرده میرسه به آن وقت مهار میکنه. این بسیار یک پروسه بسیار خوب است که بساب مردم از آگاه باشه و در هر کس بساب که کدام عریق بشه کدام جای حاجل میتونند که بساب در این نمرهای بساب حاجل استفاده بکنند. بسیار کار نیک است. په دې ورقه کې ځینې احتیاطي تدابیر وضع شوي چې دا به تاسو ولولئ په متوجه بشئ ورته. 101 عاجله شمیره د اطفایې د ضرورت په وخت کې تاسو موږ سره اړیکه نیولی شئ انشاءالله. د دنیا په زړه کې د وطن روح مو پنتا د دنیا په زړه کې. د اور له رامنځته کېدو سره سم د اوربژنې له 101 شمېرې ته زنګ ووهي او د اور له ساحې څخه خوندي ځای ته لاړ شي او نورو ته هم خبر ورکړي. د اوربژنې ریاست د اور د پیښو د کموالي لپاره دا ډول عامه پوهاوی اړین بولي او پلان لري چې په راتلونکي کې هم ورته اقدامات ترسره کړي. د دې خبرتیاو موخه دا ده چې خلک د اور له خطرونو څخه خبر کړي او د اوربژنې اصولو د ژمن پاتې شي. نن زموږ کمپاین آگاهی دهی یو تیم دی، لکه چې مخکې د لیسې مریم ته، کوټې سنگي ته یا دغه مندوي ته یا نور د کابل بعضې نقاطو ته د آگاهي دهي کړی ده. نن موږ قصد لرو چې دغه مکروریانو کې مکمل د آگاهي دهي او د عامه پوهاوي د زموږ کمپاین به په کار واچوو او خلکو ته پویوو او چیک لیستونه ورته تسلیموو. ټول راهنمای هغه زموږ چیک لیستونه کې شوي دي، چونکه وظیفه ماست که به مردم ما آگاهی بدیم و از مردم هم خواهش میکنیم که البته تنها فایده اداره ما نیست، فایده خودشان است، محافظت مال و جان خودشان را بکنن. به خاطر که بعض وقت به شما معلوم است که یک مارکت به یک مندوی به یک منزل اگر آله ضد دریغ نداشته باشه، یا لینای فرسوده باشه یا مثلا کدام چیزی که آتش زاش اونجا اگر توجه نکرده باشن، این تنها به همون منزل، به همون دکان، به همون یک دکان مثلا نقصان نمیرسه، این برای چندین دکان ها نقصان میرسه، حتی با مارکت نقصان میرسه.